په هلمند کې پر 240 جریبه مځکه باغونه جوړیږي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د ډاکار موسسې په مالي همکارۍ د دې ولایت په 4 شمالي ولسوالیو کې د 1,68,000 امریکایي ډالرو په لګښت پر 240 جریبه مځکه میوه لرونکي باغونه جوړیږي. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست د ترویج عمومي مدیر په ژواک خبري اژانس ته وویل یاد بڼونه د دې ولایت سنګین، کجکي، موساقله او نوزاد ولسوالیو کې جوړیږي چې په خبره د هغو بڼونو د سروې چارې مخکې بشپړه شوې دي. دا کار د موسسې د خوا څخه سږ کال پیلاله چې اوس یې سروې خلاصه شوې ده، توزیع تر اوسه نه ده شروع شوې. په 4 ولسوالیو کې پیلاله اوس کار سروې خلاص شوه، لکه سنګین، موساقله، کجکي، نوزاد. په هر ولسوالۍ کې 80 باغونه جوړیږي. د دې لګښت پانګونکي چې شوی دی چې موږ معلومات ورسره کړي تقریبا پر یو جریب باغ باندې $200 مصرف راځي. بل خو بیا د دې ولایت کروندګر هم د یادو باغونو په جوړولو سره خوښي څرګندوي او د کرنې د ریاست څخه غوښتنه کوي چې د باغونو ترڅنګ د کرنې په برخه کې دې ته ورته نورې مرستې هم ورسره ترسره شي ترڅو اقتصادي وضعیت یې پر پښو ودرېږي. د ډېره دغه د ګټوره ده تر دا نورو مځکو باندې، ولې غنم چې دي، جواري چې دي، هغه دوی حاصلات نه ورکوي. دا چې پر جریب باندې هغه مثلا 2 خروار غنم کوي د غونې مصرف دی. باغداري چې ده دغه د اولې ورځې مصرف لري، بیا نورې ورځې مصرف نه لري. بارنا لاندې کښېر ده، که ډېر مصرف یې وکړي که لږ، نور وخت یې بیا حاصلات ډېر دي. میوه به زیاته شي، موږ به د نورو مملکتو د اړتیاو څخه خلاصو، د نور مملکتو څخه به موږ ته میوې نه راځي، نور میوې به نورو ځایو ته ځي. نو حاصلات ښه دي د باغدارۍ دپاره. باغ زموږ دپاره ډېره ګټه کوي، باغداري و باغ و. بیا دلته چې دي دغه پلم و ګرنګي چې دغه شیان ډېر ګټه کوي. ډېر ګټور دي. دلته پخوا پراخې مځکې وي او مځکې سره راکمې شوي دي. نو که زموږ سره د باغو په دغه باندې میوه درسته موږ ته راکړل شي، زموږ سره نور د کودو د داسې شي دغه وکړي چې معنا موږ ته بل مځکې ښه حاصل راپورته کړي. مځکې اوس ډېرې کمزورې شوي دي د پخوا څخه، او بل د اوبو یو زمینه راته برابره کړي. اوس وچکالۍ دي، اوبه نشته. هلمند د هېواد په جنوب کې پروت یو لوی کرنیز ولایت دی چې 80% اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او تر ډېره د دې ولایت د اوسېدونکو اقتصاد پر کرنه ولاړ دی.